لزوم الصمت وحفظ اللسان، د جبی حفاظت او غلی کې ناسته. کم سړی چې د عقل خاوني د صفت پاغه کې دنه یي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې من کان یؤمن بالله واليوم الاخر، څوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي نو خبرې ته وکړي فليقل خيرا، نو خبرې دي کوي. خبرې سړي چې دین سره تعلق ساتي ضرورتي د دې کوي. دویم اختیار شته یا رسول الله؟ نو دویم نشتی. او ليصمت، یا غلې کوي، یا به خبرې کوي او یا به غلې کوي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت ته د عقل خواندانو ته. کم سړی چې ډیر غلې ناشي او پالتو خبرې نه کوي، دل الله یو وقار او عزت ورکړي. او کم سړی چې پالتو ګرځي خبرې ډېری کوي نه دې خلکو ته بے عقل ښکاري. یا د دین په باره کې خبرې کوه، یا خبره کو چې ضرورت وته ده، او چې پالتو خبرې کوي به کې مو په دې کې واستاده لپاره خیر. رب العالمین سوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله اذا استرجو مبارك والبصر السمع غوغنا، البصر استرجي، والفؤاد دجونا، كل اولئك كان عنه مسؤولا. درس بتپوس کی نو کوم سړی چې خبر ډیری کوي حساب کتاب دروند دی، او کوم سړی چې خبر ډیری نه کوي حساب کتاب لند. او چې سړی د الله دین مبارک لري دی حساب کتاب وسره شتي خو دې خبرو ته فائدہ ملوي. یو سړی د ضرورت خبره کوي د مباح خبرې دې خبره نه، خو پالتو چې سړی لګي او دا ته چې لازم به یوځي کې خطا کیږي او دا خبرې د لاسه به پساوي. کم سړی چې خبرې ډیری کوي د دې جبې د لاسه تبا کوي. او چې سړی لګي دا ګارانټي څوک ورکولی شي چې دې به د جبې نه دې خبره نه وباسي چې هغه به ته نقصان رسي؟ هیڅوک دا ګارانټي نشي اخیستی. چې ډیری خبرې کوي لازم به د خولې نه سره وځي، او چې سره ووتو دې ذمہوار شو. ځکه دا خبره کوي هوښیار خلک وایي جبه ستا په کنټرول کې ده، جبه ستا په کنټرول کې ده چې څو پورې دې په خبره نه کړي، او چې خبره دې په وکړه نو بیا ته دې خبرې په کنټرول کې شوې. اول خبره ستا په کنټرول کې وه، ستا طاقت لاندې، خو چې خبره دې وکړه وسته د خبرې په کنټرول کې ستا هیڅ نه چلی، خبره دې کړې ده. الله سبحانه وتعالی دوه ملائک مقرر کړي چې هغه ته ویل کېږي کرامن کاتبین، دوه شي نه دي لیکل کوي. لیکي څه دغه خبرې لیکي دا کمې جته. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان چې کوم خبرم د خلینو وباسي رقیب عتید په دې باندې چوکیدار یو لیکونکې ملک په دې وګبانی دی، هغه په ټکه خبرې لیکي. هر اسی ولیکلی بس ختم. کتابونه هسې ډک شو، استعمال نامې هسې ډکې شو، بیا به دا وایي الله سبحانه وتعالی ختم به کړي. د دې هرې خبرې به تا سره حساب کتاب کې کاسې لیکلو چې موږ ویل لیکي دي کمپین ډکي، خو لیکل به حساب. حساب نه بعد یا جنت یا جهنم. ولا خبره خو نه ده. نه هر خبره چې د خلینو وباسي د دې ته ذمہواري. لقمان حکیم خپل زوی ته وصیت کوي، نو یو وصیت ته دا کړو وی حکمت ته ټول ونخم. هغه بلر ټول حکمت راته څنګه خو په یو ټکی به ټول حکمت وخه وی څه وی غلې کینه. دا یو چې حکمت ته به ته وقلیل فاعله، خو دا حکمت د ډیرو لګو خلکو سره دی، دا د ډیرو لګو خلکو سره. امام مالک رحم الله سوی وی هر شی چې زیات شي پیدا ور کوي، هر شی چې زیات شي پیدا ور کوي سوی د خبرونو چې زیات شي انسان تباہ کوي. نور چې کم شیم د خبرونو علاوه ته وګوره چې زیاتیږي پیدا به تعالی درکې سوی د خبرونو چې دا ډیریږي نه تبر تبعی طرف ته بوزي. امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وی شیئان یقصیان القلب، دو شینه چې انسان د زړه ګټه کی، کثرت الكلام ډیر خبري، وکثرت الاكل او ډیر خوراک. کوم انسان چې ډیر خوراک کوي او کوم انسان چې ډیر خبري کوي د زړه کلک شوی په دې باندې اثر نه کوي. او دا نن سبا غټ مرض دی، د زړونو کله کې دوه غټ مرض دی. نن سبا نصیحتونه ډیر کم خلک قبلې، نتیجې دي اسباب به شي وګرځي چې خلکو د زړونو ولي تور شوی دي. یو غټ سبب د زړونو ولي تور شوی دي او کلک شوی دي، غټ سبب به تاسو دا ملو شي چې خلک خبر ډیرې کوي، چې خبرې کوي دغه سره د زړه کلک شي.
رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وصیت کړو دا جبه دې سره وېستوي امسک علیک لسانک د خپل جبه ونیسه کنټرول کې سات دا نصیحت د رسول سم کړو دا د رسول سم نصیحت ته وې دې شي نصیحت ته چې رسول سم متول لګیو وی مونږ کوا روجی نسا دا کو به ته اخر کې وی دې ټول غجړل ته ونه خېما وی رسول الله ډیر خیر ان دې ټول خیر جړل به ته خېم وی رسول الله سره عجب یې شروع شي دا ونیسه بس دا کنټرول کې ساته دا غټ خیر دی به صحابي د رسول ته پوښتنه کوي یا رسول الله ولې الله به موږ په خبرو باندې نیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی جهنم ته خو به داخله ډیر ولېږي دي جبو دلاسه غالبا خلک چې جهنم ته ځي هغه به د جبې دلاسه شي نو جبه کنټرول کې ساتل دې ته سوچو کا الله تعالی سو غوونه درکړي او جبه یو دوه غوونه یو جبه ولي وی اور ډیر او وای لګ دې په دې کړي که په خبرو کې پیدا وي او په اوریدو کې نه وي نبی به یو غوږوي او دوه جبه چې انسان زر خبرې کېږي په یو جبه په بل باندې خدا بس خلک دي چې جبه یو د خو اجتماعي دي چې لکه دوه درې چی وار په دمون دي کې بس لګي بریک پکې نه دا انسان ګناونه خپل چې وې دي چې دنه څومره غلطي خبرې شي او غلي کله شي دي او یو غټه ورځ د جاګه ته یوم القیامه او 50,000 کال دغه وخت او په دې 50,000 کال کې بستان نمبر عمر راشي تاسو هم الله سبحانه وتعالى حساب کتاب کوي د حدیثو دی علماء الله سبحانه وتعالى بس یو تقوا یو په ور کړی هغه وجه چې د الله د پیغمبر ساسم د خبرو حفاظت کوي ځکه اوچت خلک دي نو هغه د باز کسانو حدیثونه نه دی اغستی یعنی پلانې کسته حدیث وته یاد وې دنه موږ حدیث نه ولي وې دې خبر ډیری کوي یعنی د خبرو د ډیروالو د لاسه دنه غ حدیث هم پرې خو دی